ملا برادر قطر د بین الافغاني مجلس په نننۍ غونډه کې د اسلامي امارت د سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم ملا برادر اخوند د بیانیې متن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین. د مجلس محترمو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوښ یم چې نن د خپل ګران هیواد د ستونزو د هواري په مخه په دې مجلس کې سره راټول یو. ټولو ته ښه راغلاست وایم او له ټولو مننه کوم چې دلته مو تشریف راوړی دی. په ځانګړي ډول د قطر هیواد له محترم امیر شیخ تمیم بن حمد الثاني، له خارجه وزیر محترم شیخ محمد چې د افغانستان د مسلې د سوله ایز حل په مقصد یې تل پراخې هلې ځلې کړې دي، سهولتونه یې برابر کړي دي، په هواري کې مخلصانه هڅې کوي. ټولو ته معلومه ده چې زموږ هیواد او ولس څه باندې څلورو لسیزو را په دې خوا د یو خپلواک او اسلامي نظام د درلودو په موخه ګڼې قربانۍ ورکړې. اوس الحمدلله زموږ د ولس دغه لوی هدف د پوره کېدو په درشل کې دی. په دې اړه موږ او تاسې ټول ګډ مسؤلیت لرو چې د خپل ولس لوی او بې دریغه قرباني مو په هدر لاړې نشي. زموږ ولس ډېر ځورېدلی، نور باید ونه ځورېږي. د ولس ټول پرګنې او قومونه به د راتلونکي اسلامي نظام تر سیوري لاندې د خوشحالۍ او ارامۍ ژوند وکړي. موږ باید کوشش وکړو چې هیواد او ولس مو د خپلو اسلامي ارزښتونو او ملي منافعو په نظر نیولو سره مثبت پرمختګ وکړي. د نور له احتیاج څخه خلاص شو، خپل وطن په خپله آباد کړو. ټولو ته ثابته ده چې زموږ هیواد څوک نه جوړوي. که مو ولس ارام شي، په ډاډه سره ویلی شم چې په ډېر کم وخت کې به په پرمختللی، ارام او عزتمن ژوند ولرو. خو د خودخواهیو، شخصي منافعو او اغراضو څخه تېر شو. د ولس د وحدت او یووالي لپاره کار وکړو. د ټولو هغو هڅو په وړاندې به کلک ودرېږو چې زموږ ارضي تمامیت ته ګواښ دی. تعصباتو ته به هیڅ صورت په خپل ولس او هیواد کې ځای ورنه کړو. په تعصب سره باید ووایم افغانستان اسلامي امارت په ډاګه وایي چې هیڅ داسې هڅو ته به اجازه ورنه کړي چې زموږ د هیواد ارضي تمامیت او ملي وحدت ته زیان رسوي. شته هغه ډول چې توقع کېده پرمختګونه نشته، خو بیا هم ناهیلي او ناامیدي نه ده پکار. د افغانستان اسلامي امارت تر خپله وسه هڅه کړې چې مذاکرات یوې مثبتې پایلې ته ورسي. له همدې امله یې موږ ټول باید د خپل دین او عقیدې او د خپل ملي غرور او منافعو په رڼا کې یو نظام ولرو. د پردیو افکارو نه په تېر کې زموږ په درد خوړلي او نه یې په راتلونکي کې. بلکې ستونزې او کړاوونه یې زېږولي. موږ که غواړو چې ازاد او ارام افغانستان ولرو، باید د ولس ارزښتونو او منافعو ته اهمیت او ارزښت ورکړو. موږ پرمختګ غواړو، ښه او ارام ژوند غواړو، مګر د خپلو اسلامي ارزښتونو، خپلواکي او ازادي په قیمت نه. دا د ولس د زړه هغه اواز دی چې ټول پرې پوهیږو. دوستانو چینل خامخا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ. خپل نظرونه مو د ملا صاحب برادر په اړه باندې د ویډیو بیخته پرېږدئ او تر بیا چې راځم په څښتن تعالی مو سپارم.